بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الاسراء آیت نمبر 93. سورة اسراء نمبر آیت 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. او يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې دا مخکې آیاتونو کې ویلو، دا 2 نمبر آیت او 1 نمبر آیت کې موږ تاسې ویلو چې په دې آیاتونو کې الله تعالی د مشرکانو هغه انکار او د مشرکانو هغه شک نسبت په قرآن سره بیانېږي او الله تعالی په دې باندې رد کوي. هغه د دې انکار د قرآن له اعجاز نه داسې و چې دوی هغه مؤقت معجزات غوښتل، هغه معجزات چې هغه تر یو وخت پورې منحصر او بیا د هغې اعجاز نور ختم شي. مثال ویلې چې ته موږ ته په ځمکه کې دلته چینې ویلې روانې کړه او یا د تا ته د انګورو د کجورو یو باغ تو در ارض مکه، در زمین مکه بر ما چشمه را روان بکن، یا برای تو یک باغ باشه از خرما و از انگور، او یا تله آسمان نه په موږ باندې ټوکړه د آسمان په موږ را ساقط که، آسمان را تکه تکه سر ما نازل بکن. یعنی مطلب دا تو وایي چې زه د الله پیغمبر یم او موږ له تا انکار کوو، نو خو را نازل که، آسمان په موږ را نازل که، عذاب په موږ راوله. نن د دوی په هغه تردید او شکوک چې دوی کول د قرآن په نسبت د نبی اسلام د رسالت په نسبت پاته یو څو خبرې ذکر کوي. نو وایي او یکون لک بیت من زخرف، او یا دی وی تعالی را یو کور، یو بیتای و کمره من زخرف د سونا. زخرف دا سرو زرو توای، طلا توای، سونا توای. زخرف دا د کور ښایسته ساز و سامان تم وای، ښه فرشونه، ښې قالینې، ښې توشکې، ښه لیټونه، کړکۍ، دروازې، یرم زخرف میگه، د کور ښایسته سامان آلات. زخرف باطل شي تم وای. شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. انسی شیطانان یو بل ته باطل خبرې په زړه کې ورچوي. شیطانای انسی و جنی به یکی به دیگه سخنای باطل را دل دیگه شان میاندازه. زخرف نو دا څو معناګانې لري: سونا، سره زر، ښایست، د کور ساز و سامان او باطل خبرې، د ټولو ته زخرف وایي. دلته زخرف په معنا د سونا سره ده، طلا. او یکون لک، یا دی وی تعالی را بیتون یو کمره من زخرف، د زخرف تعالی را دی د سونا یو کمره وي، د سرو زرو یو کوټه دی، ټوله د سرو زرو له سونا نه ډکه وي که ته رښتیا پیغمبر یې. او ترقا فی السماء، ترقا یا تو پورته شه وخېځه په اسمان کې، موږ به تا ته ګورو. تو به اسمان ته وخېځې، موږ به درته ګورو. او داسې نه ده چې ته اسمان ته وختې موږ درته ګورو بیا دې نه منو. اسمان ته سلاړې بیا به له غوجې نه یو کتاب دې موږ راکوزیې
کاغذ کې به لیکل شوی یا به په تیږه په لرګي په یو شي به لیکل شوی، الله تعالی به لیکلی، بیا به موږ ته راکوز کې، بیا به اله موږ ته ومنو. دا کافرانو ته تاسې وګورئ، د کافر د کفر اصلي جرړې سي هغه یو تکبر وي، غرور وي، ځان ډېر غټ ورته ښکاري، او بل مال دولت پیسې. دا ګوره دې ټول دغه مطالبې دي چې داسې نهرونه روان که، ویلې روانې که، یو باغ وي، د دا باغ منځ کې ویلې روانې وي، او د تا یو کور وي، دا له سونا ډک وي، از طلا پر باشه یک اتاق حق باشه. مطلب دا دی چې نو داسې کوټه له سونا ډکه سو، بیا نبی اسلام څه کوي؟ ضرور موږ ته به راکوي. نو مطلب مو دا، او یا اسمان ته وخیزه، خو په دې ایمان نه راوړو چې ته اسمان ته وخیزې، نه نه، لېغې خو به کتاب راوړې. هغه متل دا وایي دا گنجی پک او سرش که کل می باشه. او را میگه کس در عروسی نمی ماند، دو ویل سی ما لا شاه سره کینوی یو جای. دا مغه خبر ده. الله تعالی دوزخ ته غورځوي، دی نبی ته وایي ستا اسمان ته وخیزه او لغوجې کتاب راوړه لیکلی. دا مسلمانی څه ده؟ دا اصلا ایمان دا الله تعالی عاجز او داسې خلکو ته نصیب کوي. متکبر غرور دا ایمان نه نصیب کیږي. په د لمانځه کې که تاسو تر ټولو لوی عبادت هغه لمونځ چې په مسلمان باندې 5 وخته فرض ده. او بیا په د لمانځه کې حدیث شریف کې راځي وایي اقرب ما یکون العبد من ربه ان یکون ساجدا. وایي د بنده تر ټول نږدې ترین حالت پروردګار ته هغه دا ده چې دی په سجده کې وي. وایي بنده په سجده کې الله ته ډېر نږدې وي، دا تر ټولو نږدې حالت ده. ولې دا د بنده هغه ډېر د عاجزي حالت ده. ښایسته مخ هغه په خاورو باندې ښودل شوی د الله لپاره. الله په عاجزي ډېر خوشحاله کېږي. کفر همیشه کافران دا د تکبر او د غرور نتیجه وي. او یکون لکه یا د وي تعالی را بیتون یو کمره یو اتاق من زخرفن د سونا د سرو زرو، او ترقه یا تو بره وخیزه فی السما تو بالا برو در آسمان، ولن نؤمن او هرگز به تصدیق نکو ایمان برانوړو لرقیک د تا بره ختلو ته، و ما هرگز ایمان نمی آوریم لرقیک به بالا رفتنی تو، په خالی ختلو د ایمان نه راوړو چې موږ تا ته وګورو تو بره روان یې، ایره قبول نه میکنیم. حتی تنزل علینا تر څو ته را نازل نه کړې علینا په موږ باندې کتابا یو کتاب نقرأوه چې هغه موږ تلاوت کو، چې اسمان ته وخیځې له هغوی یو کتاب راکت کې خوایین بکني او هغه موږ ووایو، بیا به موږ په تا ایمان راوړو. قل الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي د دې جواب ووایه سبحان ربي، پاکی ده د ما پروردګار ته، د ما رب ته پاکی ده. دا څنګه خبرې کوي چې تا د سرو زرو کوټۍ ته په اسمان ته وخیځه، هغه مخکې سرم تړلی ده، یا د تا یو باغ د انګورو د کجورو منځ کې د ویلې روانې وي، او یا چینې روانې که دا و که دا و که دا څنګه سوالونه کوي؟ سبحان الله. دا خو د نبي له شان سره مناسب سوالونه نه دي. زه خو د الله تعالی له طرف نه رسول یم، لما چې د عباداتو سوال کوئ، د ایمانیاتو سوال کوئ، د ثواب سوال کوئ، د ګناه سوال کوئ چې په چیش سړی ګناهګاریږي، څونه عذاب ده له چیش ځان وساتو. دا خو لکه تاسې مثال یو ډاکټر ته ورسې او له هغه شي د ګاډو پوښتنه کوي چې ډاکټر صاحب دا پلانی ګاډی څو روپۍ قیمت لري؟ هغه به درته وایي دا ته لیونی یې، زه څوک یم او ته پوښتنه دې څه شي کوې؟ دا خو له ځانه لګې، دا تپوسونه له ما مه کوئ، دا مطالبې دي، ما دې خبرو سره څه کار ده؟ سبحان ربي، پاکی ده د ما پروردګار ته. هل کنتو آیا زه نه یم؟ استفهام انکاري ده. ما کنتو زه نه یم الا بشرا مگر زه خو یو بشر یم، رسولا د الله رسول یم، استازه یم، زه به دین بیانوم، زه به احکام بیانوم. د ما له سونا او د سرو زرو د سپینو زرو له کوټو له کمرو سره کار نسته، له ویلو نه نهرو سره مې کار نسته، که الله روانوي روانوي به، که نه روانوي نه به روانوي. وما منع الناس ان یؤمنوا، وما منع الناس منع نکړو خلکو لره، معنی نشو خلکو لره ان یؤمنوا. الته ترقه دا ناقص یایی کلمه ده، باب سمعه ده، ناقص یایی ده. رقیه یرقا، مصدر رقیا راځي، مصدر مستعمل ده. لرقیک رقی دای مصدر ده. رقیه یرقا رقیا فهو راق، دا برختلو توای. مرقات دا اسم آله ده. راقی پورته تلونکی، مرقات لکه مفتاح، آله بالا رفتن، زینو توای، پوړو توای، پټپایو توای، سیمږه بام ته جوړو، هغه ته مرقات وای، هغه اسم آله ده. وما منع الناس او معنی نشلو خلکو ته ان یؤمنوا لا ایمان. منع فعل ده، الناس مفعول اول ده، ان یؤمنوا په تعویل د مصدر سره ایمانهم دا مفعول ثانی سو.
مانع نشو خلکو ته له ایمان نه، مانع نشد مردم را از ایمان آوردن. د خلکو د ایمان مانع نشو. اذ جاءهم الهدى، کله چې دې ته هدایت راغی د دې مانع نشو الا ان، مگر دا خبر. کومه خبر؟ قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مشرکانو به ویل وای ته خو د مونږ غوندې رسول یې، ته دا دې بله شبهه ده، ته خو د مونږ غوندې بشر یې، ته څنګه د الله رسول شو؟ چې ته رسول کېږي ولې پلانی نه رسول کېږي، پلانی ولې نه د الله رسول کېږي که تو را الله رسول میکنه؟ ته خو موږ په شان بشر یې، او الله ولې موږ ته ملایکې نه رالیږي؟ الله سره خو ملایکو کمای نه ده، موږ ته دی وایو ملایکه راولیږي. دغه خبر د دې د ایمان معنی شوه چې رسول بشر ولې رسول شوی، د دې د ایمان دا خبر معنی شو. ملایکه دې د الله رسول شي، دا د دې د ایمان معنی شو. الا ان قالوا، دا هم په تاویل د مصدر، دا به فاعل چې ځکه استثناء مفرغه ده، اصلي فاعل محذوف ده، دا استثناء په جای کې نستی. مانع نشد مردم را از ایمان آوردن ایشان، وقتی که به ایشان هدایت آمد، یا ایشان را مانع نشد مگر این سخن که یا گفتن آیا الله تعالی بشر را رسول فرستاد. مانع نسو خلکو ته له ایمان راوړلو نه، کله چې دې ته هدایت راغی دې ته مانع نسو الا مگر دا خبر د دې معنی سوه چې دوی وویل آیا الله تعالی بشر رسول را لېږلی؟ بشر څنګه رسول کړی؟ ملایکې دې راولېږي. الله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي د دې جواب وکړه. جواب یې ډېر اسانه ورته کړی. دا موږ تاسې دا یو جیبل یو استازی لیږو، یو میسیج لیږو، یو پیغام لیږو، یو خط لیږو. که مثال هغه خلک پښتو وایي، پښتون سړي ته خط ورکړو، پښتو خط ورته ولیږو. که اردو وایي اردو زبان ولیږو، اردو خط. که فارسی وایي فارسی، که ازبکي وایي ازبکي. داسې نه کوو چې چېرته پنجاب ته ازبکي والا ورولېږو چې اردو یې بیخي زده نه وي، چېرته پنجابی راواخلو پښتنو محلې ته ورولېږو چې هغې کې له سره چا پښتو زده نه وي. داسې څوک نه کوي، هغه هلته بیا په خبر نه سره پېږي. الله ورته وایي وایي که په ځمکه ته دوی ته ووایه که په ځمکه کې ملایکه اوسېدی د بشر په ځای، بیا به موږ بل ملایکه رسول ورته رالیږل. اوس خو په ځمکه کې انسانان اوسي، انسان به دوی ته رسول راځي، ملایکه به نه ورته راځي. قلت ورته وایه لو کان فی الارض، که چېرته وای په ځمکه کې اګمی بود در زمین ملائکتون ملائکه یمشون، دی روان وای دی ګرځېدلی یا میګشتن مطمئنین په سکون په اطمینان، به سکون به اطمینان. نو که چېرته ځمکه کې ملائکه وای په سکون په اطمینان ګرځېدلی لنزلنا، نو خامخا موږ به نازل کړی وای علیهم پر دوی باندې من السماء الی اسمان نه ملکن ملائک رسولا رسول، بیا به ملائکه رسول وای. دا سوال و جواب به یو بل آیت کې هم ذکر سي، هلته بیا الله تعالی په بله طریقه هم جواب ورته کړی. هغه جواب یې داسې ورته کړی وای ګورئ که موږ تاسو ته ملایکه رالیږلي وای، مثال تاسو خو وایئ ولې ملایکه رسول نه راځي؟ ملایکه که الله موږ ته رالیږلی د رسول په حیث باندې، د ملایکې په صورت کې به وایي که د انسان په صورت کې به وایي؟ د انسان په صورت کې، د ملایکې په صورت کې خو موږ وینو نه کان. اوس به دلته ډېرې ملایکې یا د هر سړي سره ملایکې حفظوي، موږ تاسو ته ښکاري نه کان. هغه د مړي روح چې قبض کوي، ملک الموت ورته راسي، هغه یې روح قبض کوي، موږ ته نه ښکاري. هغه یې روح هم قبضوي، هلته یې هم موږ ته نه ښکاري. نو که ملایکې وایي ما تاسې ته درلېږلی هم، هغه به د بشر صورت وایي، بیا به هم په هغې هم اعتراضات کولی چې دا خو بشر ده، دا خو ملایکه نه ده کان، بیا به هم په هغو هم دا اعتراض کولی. نو له اول نه الله تعالی تاسې ته رسول هغه بشر راولېږل. قلت ورته وایه کفا بالله شهیدا بیني و بینکم، ته ورته وایه چې تاسو خو د ما رسالت نه تسلیموئ، د قرآن حقیقت نه تسلیموئ، توحید نه تسلیموئ. نور تاسې چې کوم اعتراضات وکړو د هغو جواب وشو، نور د موږ تاسې منځ کې مباحثې مناظرې نشته، بس الله حق ګواه دی موږ تاسې مابین کې، الله ګواه است چې څوک په حق ده. قلت ورته وایه کفا بالله، کافي ده الله تعالی، شهیدن ګواه بیني په مابین زما و بینکم په مابین ستاسو کې، انه یقینا د الله تعالی چې ده کان بعباده دا د په خپلو بندګانو باندې خبیرا بینا، خبیرا خبردار، بصیرا بینا. الله د خپلو بندګانو په حالاتو خبر ده. نو که تاسې د نبی علیه الصلاة والسلام نه انکار و شرک کوئ، الله په تاسې خبر ده، بصیرا بینا ده. ایوه خبر په هغه یو ځای کې پاته سوه، کله چې مشرکانو دا مختلف اعتراضات وکړو، نبی علیه الصلاة والسلام ته الله ویل ته ورته وایه قل سبحان ربي، پاکي ده د ما پروردګار ته،
دا سبحان الله چې سړی له چا سره په محاوره په خبرو کې وایي دا به په داسې جي کې وایي چې تا مخاطب یو غلطه خبر وکړي یو غلط کار وکړي بیا به ته سبحان الله وایي. اوس دلته خو مشرکانو غلط کارونه وکړو غلط سوالونه یې وکړه اعتراضات نو الله نبی علیه الصلاة والسلام ته ستور ته سبحان الله پاکي ده الله تعالی ته له داسې اعتراضاتو سبحان الله به په داسې جي کې وایي. لکه المانځه کې هم راځي وایي که امام په لمانځه کې خطا سي نو ته به ورته وایي سبحان الله التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. زنانه وکه جمع کوله او امام خطا سو بیا به زنانه تصفیق کوي دا ګوتې به داسې د لاس په شا باندې وټکوي او نارینه که امام خطا سو هغه به بیا تسبیح کوي سبحان الله به وایي. هلتم دا مطلب ده چې امام صاحب ته خطا سوې الله ته پاکي ده له خطایي نه الله ته صفایي ده له خطایي نه هغه نه خطا کېږي او ته خطا شوې امام به متوجه سي. دا نن سبا دا بعضې مقررین بیان کوي هغسې بیا مقرر ناشنا خبر وکړي نادره خبر وکړي دې لاندې ورته وایي سبحان الله هغه جای د دې په داسې جي کې چې یو خبره ناشنایي قیمتي هلته به سبحان الله نه وایي هلته به ماشاء الله وایي ماشاء الله بارک الله علیک احسن الله الیک داسې به وایي نو سبحان الله به هلته وایي که هغه غلطه خبر وکړه دې هغه د ماشاء الله په ځای کې هم سبحان الله وایي. نو دا خبره لکه په هغه مقرر باندې یو تعریض غوندې وي چې مقرر صاحب تا خبره خطایي وکړه خو الله تعالی داسې خطاګانو نه صفایي ده. تر همدې چې پورې بس. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړي که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي. یا الله عاجزي د الله تعالی په حضور کې د خشوع د عاجزي تضرع دا را نصیب کې. یا الله د قرآن د حدیث د الله تعالی د احکامو په نسبت هم له تکبر و له غرور و له عجب و له انانیت نه خپل حفظ و امان کې وساتي. په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې. ظاهري باطني ټولو بیماریو ته صحت عافیت نصیب کې. په کورونو کې بیماران یا الله د صحت عافیت ورته نصیب کې. په حاضر مجلس کې څوک بیماران هر قسمه بیماری یا الله ته په ټولو علم لري صحت را نصیب کې عافیت را نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.